وفادار مور او بې وفا زوی. دوستانو یو ډیره دردونکې قصه در سره شریکوم. د ویډیو تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. دوه ملګري د سیل په موخه د دریاب غاړې ته ووتل. د خوراک د اړتیا پر مهال یوې څنډې ته ګوښه کېناستل او ځان سره وړی د خوراک سامان یې راوویستو. په خوراک یې شروع وکړه. ناڅاپه یې په یوه زړه بوډۍ سترګې ولګېدې چې په لړزېدلو لاسونو په ځمکه توی شوي خواړه راټولوي او خوري. دغه دوو ملګرو چې دا حالت ولیدو نږدې ورغلل او ورنه یې تپوس وکړو. مورې وږې؟ هغې ورته وویل هو زامنو، له لمر ختلو مخکې دلته راغلی یم، څه مې نه دي خوړلي. هلکانو ترې پوښتنه وکړه څنګه دلته راغلی؟ بوډۍ ورته وویل زوی مې راسره و، هغه د څه ضرورت لپاره لاړو، زه یې همدلته پرېښودم، راته یې وویل زه واپس زر بیرته راځم. د هغه هلکانو پرې زړه وسوځېدو. له ځان سره راوړی د خوراک سامان یې ټول ورته کېښودو. د وخت په تېرېدو ورو ورو لمر پرېوتو. یخه هوا شروع شوه. تورې تیارې خپله لمن وغوړوله. ځوانانو د کلي کور په طرف د تلو هڅه وکړه، خو یې نشو کولی چې لاړ شي، ځکه دې بوډۍ ته به یې چې کله کتل نو ډېر به خفه شول چې دا څنګه د دریاب په غاړه شپې ته یوازې پرېږدي. په دې وخت کې یو هلک نږدې ورغی او ورته یې وویل مورې د زوی د ټلیفون نمبر دې راکړه چې موږ ورته رینګ وکړو او هغه راوغواړو. بوډۍ ښځې یو کاغذ ټینګ په لاس کې نیولی او دغه هلکانو ته یې ورکړ او ورته یې وویل چې کله مې زوی روانېدو نو راته یې وویل چې دې کاغذ باندې زما نمبر لیکلی شوی دی. ځوان چې کله کاغذ پرانیستو او ویې لوستو نو په لوستلو یې ولړزېدو او ډېر زیات پریشانه شو، ځکه چې په دغه کاغذ یې لیکلي وو هر چا چې دا بوډۍ ومونده نو روزنتون یعنې د بوډاګانو د پالنې مرکز ته دې ورولي. هلکان د دې بوډۍ ښځې په بېوزلۍ لیوني غوندې شول. ډېر ټینګار یې وکړ چې دا زړه مورکۍ ځان سره بوځي، خو له ډېرو هڅو او ویلو وروسته هم هغوی ونه شو کولی چې ځان سره دغه بوډۍ بوځي. هغې به همدا یوه خبره کوله چې د زړه ټوټه مې راځي، د هغه تر راتلو په هیڅ صورت نشم تللی، ځکه چې زه هغه ته په انتظار یم. هغه د لیک په مضمون څه پوهېده. هغوی چې کله بېتمې شو نو ناوخته شو او د خپل کلي په لور وخوځېدل، خو د زړې بوډۍ کړېدلی حالت یې هیڅ خوب او آرام ته نه پرېږدي. د هغې د زوی له خپلې مور سره د بد چلند په فکر کې ورک دي. سبا شو، رڼا خپله کډه بار کړه، لمر خپلې زرینې وړانګې یو ځل بیا ځمکې ته وبخلې. ځوانان بیا د زړې بوډۍ د برخلیک معلومولو په پار د دریاب غاړې ته ورسېدل. ګوري چې په سیمه کې د پولیسو او ډاکټرانو موټرې او د خلکو ګڼه ګوڼه تر سترګو کېږي. ویې لیدل چې زړه مورکۍ د شګو په یو ډیران کې پرته ده. خپله اروا یې د ارواګانو څښتن ته سپارلې او د تل لپاره یې له فاني نړۍ سره مخه کړې ده. ځوانانو له ډاکټرانو نه د هغې د مړینې لامل وپوښتو. هغوی ورته وویل په هغې د یوې دردمنې پیښې له امله دماغي او قلبي سکته راغلې. هغوی وویل چې بوډۍ داسې سوچ کوو چې کیدای شي زوی له یوې بدې حادثې سره مخ شوی وي، ځکه تر اوسه راونه رسېدو. له همدې امله پرې د زړه حمله راغلې. درنو اوریدونکو، د مور او پلار له هر راز ځورونې نه لاس په سر شئ. که خدای مکړه هغوی مو ځورولي، کړولي او دردولي وي نو سمدستي هغوی ته د زاریو زولی وغوړوئ او بخښنه ترې وغواړئ. هغوی ستا له امله ډېر دردونه لیدلي، تا ته یې د خپل تن خواږه درکړي، خپله تنه یې ستا د آرام لپاره زانګو جوړه کړې، ستا یې داسې خدمت ترسره کړی چې ته پخپله هم ترې نفرت لرې. ته یو داسې څه وي چې د تل لپاره د هغوی د اوږو پیټی وي. هغوی اوس ستا لپاره جنت هم دی او دوزخ هم. د دوی له قدمونو لاندې دنیوي او اخروي بریاوې موندلی شي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. په دې هیله چې ستاسو به خوښه شوې وي او پند به مو ترې اخیستی وي. نو دا ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.